بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل پروګرام ته او په اکسل کې نن موږ تاسو کار کوو په کنډیشنل فارمیټینګ باندې. فارمیټینګ موږ تاسو دلته ویلی وو چې په هغې کې موږ تاسو لیکل ته سټایل ډیزاین ورکاو. دلته کنډیشنل فارمیټینګ ده، کنډیشنل شرطیه. څنګه شرطیه؟ دې لپاره زه که چېرته لږ څه لیکلي وي ما سره زه به هغه راخلاص کړم. دلته خو نه ښکاري، زه به دلته وګورم انشاءالله وي به دلته نسته پکې. نو زه راځم دغه فایل راخلاصوم د اکسل د دې نه دغه لیکل زه کاپي کوم له دې ځایه کنټرول سی. دلته هر ما لیکل کړي دي، اوس نور لیکل کوو بیا وخت ډېر نیسي. راځو اکسل ته او کنټرول ان یو نوی فایل راخلاصو، دلته کنټرول وی پیسټ کوو. پیسټ کول نه وروسته اوس راځو کنډیشنل فارمیټینګ په اپلای کول. نه اپشن ته په دې کې هایلایټ سیل رولز ګریټر دین دا په عددونو باندې اپلای کیږي او دغه حجرې به داسې ورته انتخاب کې کومو ته فارمیټینګ ورکول غواړي او هایلایټ سیل رولز کې به اولنی اپشن ګریټر دین هغه ټول عددونه چې هغه ټول فیسونه چې له 900 نه زیات وي، ګریټر دین معنا له زیات، هغو ته داسې رنګ ورکړه لکه دا څنګه چې ورکړه لایټ ریډ فیل وذ ډارک ریډ ټیکسټ. همدا رقم ورته بدلولی شئ تاسې، یا په خپله خوښه کسټم فارمیټ ته لاړ شئ او په خپله خوښه هم تاسې یو سټایل د لیکلو رنګ ورته انتخابولی شئ. اوکې که تاسې ولیدئ چې دغه رنګ ته واوښتل هغه ټول عددونه چې هغه له 900 نه زیات دي. او که دا تر لرې کوئ بیا په آخر کې اپشن دا کلیر رولز فرام سلیکټډ سیلز یا انټایر شیټ، انتخاب شویو حجرو نه لرې کوئ د ټول شیټ نه لرې کوه. بیا راځو بل اپشن د لیس دین، هغه ټول عددونه چې له 900 نه کم وي هغو ته یو قسم رنګ انتخاب کوئ. همدا رقم بټوین د دوو ترمنځ یو ټایم چې د 800 او 0 ترمنځ وي هغو ټول ته داسې رنګ ورکړه. په دې کې بیا 800 او 0 هم شماري، شمول دي دغو دواړو. یا ایکول ټو هغه ټول عددونه چې 900 سره مساوي دي هغو ټول ته داسې رنګ ورکړه، یا 0 سره یا 1400 سره. همدا رقم بل اپشن د کې ټیکسټ دیټ کنټینز، ټیکسټ وایي لیکلو ته پرون موږ تاسو دې باندې کار وکړو. حرفونه هغه ټول حرفونه هغه ټول لیکل چې په هغو کې خان، جان، احمد، علي، ولی، عباس وغیره ای وي پکې ټول راته ای په ټولو کې شته بغیر له ګول نه. او که زه ورته وایم چې دې کې اوس جان نه دغه شیان موږ نه درکړم چې ام په کومو کې وي هغه ټول ته داسې رنګ ورکړه، یا جان وي کې یا خان وي کې که نه په آخر کې که په اول سر کې خو چې وي پکې یو ټول ته داسې رنګ ورکړه. بل اپشن چې ده په دې کې ډیټ اکرینګ، تاریخ فرض کړه که تاریخ دې لیکلی دا په ون ډې کې ډېر ښه رول لوبوي. پرونی ورځ تاریخونه ته یو رقم رنګ انتخاب کړه، ټوډے نن ورځ ته بل رقم، سبا چې کوم راځي هغو ته بل رقم، تیر حوالې راځي دا به موږ سبا اجرا کوو. ان د لاست 7 days تېرې شوي 7 ورځو کې چې کوم وي هغو لپاره مطلب اصول دې ته څه رقم ورځ باندې برابرې، په هفتو باندې برابرې، بیا لاست ویک، دس ویک، نیکسټ ویک او لاست منت دس منت کې په میاشتې برابرې. څه رقم چې تا برابرول د هغه مطابق یې رنګونه ورته برابر کا سم کا، نو بیا بیخي کې غلطېږي نه. رنګ به دې یاد شي چې یو هفته کار به کوې، رنګونه به داسې یاد شي دا رنګ د تېرې هفتې دا د دغې هفتې دی، دا د پرون ورځ دا د نن ورځ دی، سبا ورځ لپاره. همدا رقم په خپله هم تاسې رول جوړولی شئ که تکړه یې، مختلف دي پکې. راځو دغه باندې بیا وروسته کار کوو. دا نور پکې وایو ټاپ باټم رولز. ټاپ باټم په نمرو کې ډېر ښه رول لوبوي، لکه ټاپ 10 ایټمز اولني 10 نمرګان یا یې کم کلک، خو دې کې تکراري دي، کېدای شي زیات وي، کېدای زیات انتخاب کړي، کله کله رنګ ورته انتخابولی شي. یا ټاپ 10% کې فیصدي دې معلومه کړي، فیصدي څنګه معلومه کړي انشاءالله وایو. نو بیا به دا څنګه کوي چې هغه بیا فیصدي درته هغه کوي، چا فیصدي چې اولني 10 کسان دي د هغو زیاته فیصدي چې وي هغه درته یو قسم رنګ درته ورکوي. یا باټم 10 ایټمز اخرني 10 کوزه نه 10 چې کوم ناکامانو طرف ته وي، یا اخرنی 10 یا د هغه نه کمولی زیاتولی شي. داسې لږ مخکې په دې کې ولیده فیصدي هم تاسې لیدلی شئ. ابو ایوریج اوسط به په خپله معلوم کړي د دې نمرو،
یا د دې پیسو چې هر شي تاسې ورته انتخاب کړي وي د اوسط نه پورته چې کوم عددونه وي هغو ته داسې رنګ ورکړه دا له اوسط نه پورته دي اوسط څنګه معلومیږي اوس ګورئ ورته مساوي ایوریج دا به انشاءالله وایو قوس شروع دا به ټول ورته انتخاب کوي اوسط یې په خپله ته معلوموي یو خوا د ریاضي معادلې دي که نه 1021.429 دا د دې اوسط ده د دې ټولو او په هغه کې چې رن ریټ ورته یې په کرکټ کې رن ریټ ده دلته اوسط ده ایوریج ده نو دغه عددونه چې کومو ته یې رنګ ورکړی دا ټول 1021 نه زیات دي او که رولز ته کلیر کوې بیا ته راتلی شي دلته او کلیر رولز بیا راځو ورته ښه بلو ایوریج اوسط نه چې کمې نمرې وي هغه بیا درته یو قسم رنګ درته ورکوي یا دا ډېر ښکلی سټایل دی دغسې ډیټا بارز ورکړه که زه د دې کالم پلنوالی لږ اضافه کما دا بیا نور هم ښه ښکاري نو اوس چې چا زیات نمرې لر نه کې معلومیږي لکه موږ به چې چارټ په هغه کې جوړوو په ورډ کې بار چارټ نو په هغه شکل ده همدا رقم که دا تر لرې کوې دا ورته چې تر لرې کا زه دې ته نور ورکومه لکه په دې کې دا رنګونه اوس پورته چې کوم رنګ ده شین رنګ دلته دغه هغه کې ګورئ ورته سبز رنګ د زرغون نو دا به زیاتو نمرو والا به دغه رنګ وي لږ چې کم وي بیا د زیړچک درمیانه زیړ او سور رنګ چې پوه شي دغه کمې نمرې خطر علامه ده صفر برعکس کولی هم چې مختلف نورې هغه هم شته پکې رنګونه شته پکې یا آیکنز آیکن یې ورکولی شي ترافیک نښې دي شنې اشارې والا صحیح دي زیړې والا هم ګزاره کوي خو چا د سره اشاره بله ده په خطر کې یا آیکنز ته که زه راستم مختلف دلته سیګنل یې چا سیګنل چې کوي دي بس هغه ښه دي چا چې کمزوري دي هغه بس بیا په خطر کې دي نیو رول په خپله ته که تاسې یو رول جوړوه هلته مو دا اپشن څه رقم رول جوړی زه ورته وایم چې دې ته لاړ شه او له دې ځایه ټو سکیل چې څه کې زه ډیټا بار جوړوم ډیټا بار بیا څه رقم جوړی دغسې سور رنګ کې څه سټایل ډیزاین بارډر مارډر سالډ بارډر وغیره چې ورته انتخاب کا بارډر رنګ دې څه رقم وي هغه هم ورته انتخاب کا بس وي دي دغه رقم وکړي دا داسې بیا په خپله هم جوړولی شئ بل اپشن په اخره کې چې ده په دې کې روز تر لرې کا مو انتخاب شوي حجرو نه لرې کا ټول شیټ نه لرې کا یا ټیبل دا ټیبل نه ده لږ وروسته یې وایو دې ټیبل نه لرې کا دس ټیبل یا دس پیوټ ټیبل چې دا خلاصه یې درته ښیي په انزرټ کې ده تاسو ډېره فارمولو نه خلاصي په خپله یې درته جوړوي هغه باندې به انشاءالله په انزرټ کې کار کوو د هغه باندې کې دا ډیټا بار یا کنډیشنل فارمیټنګ دی بلګول هغه تر لرې کولی شي او مینیج روز ته که لاړ شئ 2003 افیس په سټایل کې ده هماغه نیو رول باندې بیا کلیک بیا د هغه ځای ته بیا یا رول جوړولی شي دې نه زه دا رولز کلیر کوم او راځم دې کې مې کلیک کوم ورته وایم چې دې نه ټیبل جوړ کړه دې نه دا شیډینګ لرې کوم ورته وایم چې دا اوس رینج دا دي نو دې نه ورته وایم چې ټیبل جوړ کړه په کلیک به کې را به شي فارمیټ از ټیبل صرف سټایل ورکړه ډیزاین فرض کړه ما ورته انتخاب کړه دغه ښه انتخاب یې صحیح کړی ده معلومیږي که نه که چېرته په انتخاب کې غلط و نو په دې بټن باندې به کلیک کې بیا به ته انتخاب وکړې بېرته به دې کلیک کې یا په دغه ځای کې چې کله دا ته ورته انتخاب کې انتخاب کولی شي ښه مای ټیبل هیز هیډرز دې ته وایي لکه رجسټریشن نمبر نیم پروګرام فیس اساس نمبر وغیره وغیره هیډرز لري که نه لري که لري نو دا به فعال پرېږدي او که نه لري غیر فعال به تاسې ورته وګورئ خپله بیا کالم 1 کالم 2 ورکړو دا بیا تاسې هغه کوئ دغه ځای نه بیا به نومونه کې لیکئ انډو خو زه دغه ځکه نه په هغه کوم چې ما ټیبل چې دا هیډرز لري تیار نو زه ورته وایم چې اوکې په دې باندې فلټر هم ولګوه فلټر کې به انشاءالله او ټیبل ټولز هم راغله اکثره موږ تاسې ویلي هم دي دغه باندې به انزرټ کې انشاءالله بیا کار کوو خو راځو هم ته دا صرف ډیزاین و سټایل و او دې کې مختلف سټایلونه ډیزاینونه شته چې هر یو تاسې ورته انتخاب ووایئ که په خپله هم جوړوو په خپله هم جوړولی شئ بیا به دلته راځي او هول ټیبل فارمیټ او بارډر ورک څه رقم د لیکلو رنګ څه رقم وي بارډر څه رقم وي هغه موږ تاسې دغه ځای ښه په اساني سره کولی شو دا د 2003 افیس په سټایل کې او په اخره کې دا نیو پیوټ ټیبل سټایل پیوټ ټیبل به انشاءالله هلته وایو سټایل به یې هلته بیا ورسره وایو او که چېرته دا زه جمع کړمه نو ما فارموله لنډه طریقه استعمال کړه تاسې نامه استعمالوئ بیا عدد خو یې خرابېږي وروسته بیا تاسې ته هم ښیم
نو دې حجرې ته زه یو سټایل ورکول غواړم. یو حجرې ته دې باندې خو ډیزاین اپلای څه که نه ټوټل رو، نو دې ته خپله یو سټایل ورکومه، لکه دغسې سټایل، دغسې سټایل، ټایټل وغیره. لکه موږ به هیډینګ ون هیډینګ ټو سټایل څه ویلي، هغه سټایلونه تاسې له دې ځای دلته ورکولی شي. خو څومره حجرې هم چې انتخاب وي په ټولو باندې اپلای کېږي. ما د یوه انتخاب کړې ده، نو له دې وجې په د یوې باندې دا اپلای کېږي. که په خپله د یو سټایل جوړو بیا به څنګه کېدل، د یو اپشن د نیو سټایل باندې به کلیک کړي، د اپشن یې زه ټول لرې کوم، په خپله یې له سره جوړو فارمیټ باندې کلیک کوم او دلته راځم او ورته چې بس صرف شاته رنګ چې د دې تزیړ ورکړه، لیکلو رنګ چې کوم د فونټ ته لاړ ساس لیکلو رنګ یې ورته سور کړه، 2003 افیس په سټایل کې د لیکلو سایز دغسې کړه، بولډ ایټالیک یې کړه وغیره وغیره، بس اوکې کړه. نوم ورکړه، فرض کړه حسین سټایل، اوکې سټایل دې جوړ کړه. دا سټایل دلته راغی تیار. کومې حجرو باندې ستا اپلای کول غواړې دا سټایل داسې به ورته انتخاب کړي او له دې ځایه صرف راواخله په کلیک، ټول به په سټایل ته راوړي. هلته موږ هیډینګ ون هیډینګ یو سټایل موږ هلته هم جوړ کړی و په ورډ کې. ښه بل اپشن په دې کې مرج سټایل، دا چې کوم د که چېرته زه اوس کنټرول این یو نوی فایل را خلاص کړم، نو په دې کې دغه حسین سټایل نشته چې یو سټایل جوړ کړی دی تا ډېر خوښ څه ته چې هغه دې دلته را کاپي کړم هغه سټایل دې سټایلونو ته، نو دلته به راشي په دې نوي هغه کې مرج سټایل باندې به کلیک ګورئ چې په کوم فایل کې وي په دغه کې هم لکه جوړ کړی ده، خو موږ بک ون کې دې کې هم شته، دا ډېر مخکینی فایل ده، تقریبا 3-4 کاله کېږي چې ما سره هلته پروت ده، نو دغه کې هم جوړ کړی ده کوم یو ځای کې اوکې بټن کار وکړي. کنې کومو کې چې سټایل نه وي جوړ په خپله چا کسټم له لارې بیا دغه اوکې بټن نه فعالېږي، نو دې بک ون کې ما جوړ کړی ده اوکې که هغه سټایل دلته راغی. هم لیده حسین سټایل دې کې که څوک لیکل کوي هم په دغه سټایل کې کېږي. له دې نه وروسته موږ په دې کې وایو انزرټ، دلته کلیک کړه، که ټیبل تر ختمه یې دا به تر ختم کړو څنګه هم خوښه ده. ښه انزرټ ته راځو، دلته حجرې انزرټ کړه، دا اپشن موږ ویلی شفت سیلز رایټ ښي طرف ته یې ویسه ګوره هلته ووتل انډو، یا بیا په انزرټ باندې کلیک کوي یوه حجره انزرټ خو ښکته لاړه انډو، او بل اپشن ده په دې کې مکمل رو انزرټ کا، مکمل کالم دغه اپشن یې دلته هم شته، مکمل رو انزرټ کا یا مکمل کالم دلته یو انزرټ کا، ته څه چېرته مې کلیک مکمل یو کالم انزرټ کا، ورسره سره یو شیټ له دې ځای هم کېږي، اول ورځ مې درته ویلی و، او که دې باندې کلیک یې هم کېږي، دلته شیټ 4 دغه ځای ته راغی، چې کوم ځای کې دې کلیک کړي هغه سره خواته هغه کېږي. همدا رقم ډیلیټ ده، هماغه رقم د ډیلیټ سیلز شفت سیلز لیفت چپ طرف ته حجرې راوړه، پورته ویسه مکمل رو ډیلیټ کړه، مکمل کالم ډیلیټ کړه، دغه دلته هم شته مکمل رو ډیلیټ کړه، او دغه کوم کالم چې ما انتخاب کړی دغه کالم هم ډیلیټ کړه، یا مکمل شیټ ډیلیټ کړه، څلورم شیټ کې درېږم او ورته وایم چې دغه نه موږ خلاص کړه، بیا داسې هم کېږي رایټ کلیک او ډیلیټ ویلی ختم. بیا راځو دلته فارمیټ ته، رو هایټ د دې رو جګوالی زیات کړه، دې کې فرض کړه ما کلیک لږ څه بارډر ورکوم چې لږ اندازه تاسو ته هم ښه لګېږي، دلته مې کلیک کړه، ته د دې رو جګوالی که زه زیاتول غواړم رو هایټ 15 ورته وایم دا 10 کړه، بیا ورته وایم چې اټو فټ رو هایټ بیټ خپل حالت ته بوځه، کالم ویډت څومره ده 8.43 ورته دا 18 کا تنواله اضافه څه دې کې که زه اوس لږ څه لیکل وکړم جان مې فرض کړه پکې ولیکه، او که دې کې زه اوس ورته وایم چې د دې کالم هایټ اټو فټ یې کړه، نو د لیکلو مطابق د دې سایز کمیږي. بیا که بیرته غواړئ چې خپل حالت ته یې بوځي نو را به شي له دې ځایه به یې هغه د کمپنۍ ډیفالټ ویډ ته وګورئ 8.43 او بیا به راشي دلته کالم ویډ ته، دلته به 8.43 دا به ورته ولیکي، اوکې به یې کړي، دغه سټایل ته به واوړي. بل اپشن چې ده په دې کې هغه ده هایډ پټ کا ښکاره کا، مثال په توګه دلته ما ولیکه جان په دې حجرو کې، او دغه دلته مې لږ رنګ هم بدل کړ، اوس مې دا انتخاب کړلې، ورته وایم دا روګانې پټې کا، نو هایډ روز پټې شوې، بېرته ان هایډ دا څه لیکل مې هلته مخکې هم پټ کړي وو په هغه کې په ورډ کې که نه، دلته دې ځای کېږي ان هایډ. بیا دا کالمز دا 2-3 چې ما انتخاب کړي دي دا کالمز پټ کا یا یې بېرته ښکاره کا، که نه و درته معلوم ګوره اوس دلته کلیک سوی ده،
که ځای نه و درته معلوم بیا به کنټرول پلس A کې او د هغه نه وروسته به کار کوي. انهایډ دا شیټ پټ کا شیټ 2 پټ څه بیرته ښکاره کوي بیا به راسي انهایډ شیټ 2 انتخاب یې کړه هغه بیرته راښکاره شي. همدا رقم که تاسې لاړ شئ دې ځایه رینیم شیټ دی شیټ ته نوم بدل کړه شیټ 2 دا ورته چې ریزلټ ورته ولیکه نتایج. همدا رقم په دې کې تاسې کولی شئ چې لاړ شئ داسې هم رینیم کوئ رایټ کلیک او رینیم دلته وګورئ بټن چې هر څه نوم هم ورکوه. همدا رقم په دې کې بل اپشن موو اور کاپي د مکمل شیټ کاپي کا کوم ځای ته اخري ته یوه کاپي ویسه موو یې که موو ویسه دغه ځای نه حرکت ورکړه دې ځای ته انتقال ورته هم چې یوه کاپي اوس واخله کاپي دلته د یو اپشن ده کوم ځای ته ورته هم چې اول سر ته یې کاپي ویسه وکړي ریزلټ 2 لیکل هم هماغه دي. بیا په آخر کې په دې کې اپشن ده ټیپ کلر دې ټیپ کلر بدل کړه رنګ تاسې وګورئ اوس سور رنګ ته دې بل ته رنګ بدل کړه چې هر څه رنګ ته ورکول دې ځای ټیپ کلر دغسې رنګ او په آخر کې ډېر خوندور سیټینګ در کې پروټیکټ شیټ موږ تاسې ویلې دې شیټ ته پاسورډ ورکړه خو راځو دلته شیټ ته خو زه پاسورډ ورکوم خو غواړم چې داسې یو سیسټم وکړم ورته چې په دې ځای کې دا کوم چې جدول ده په دې ځای کې د تغیرات کولی شي چې هر څوک یې کوي تر دې ځایه فارمولې کې هم تغیرات نشي کولی بل یو ځای کې هم څوک لیکل نشي کولی په دې ځای کې داسې سیسټم هم کوم دغه رجسټریشن نمبر هم باید څوک بدل نه کړي صرف دا عددونه که څوک بدلولی شي نور په پاس دې کې او د فارمولو کې ګیر چاپېره په یو ځای کې هم څوک لیکل نشي کولی دا څه رقم کېږي دې لپاره به راسي اول به دا لاک ختم کړي د دې سیلز نه د دې ځای هم ختمېږي که فارمیر سیلز ته لاړ سیل ته پروټیکشن ته پرېښي لاک د دا به لرې کړي هیډن پټېږي دغه شیټ پټ کړه لږ مخکې موږ تاسې هم ویلې ورته دا لاک ختم کړه اوکې کړه دلته هم ګوره ختم سوی ده تاسې وګورئ فارمیټ کې مخکې فعال وي دلته ده اوس به شیټ پروټیکټ کوي او پاسورډ به ورکوي فرض کړه ما دې ته پاسورډ ورکړه اوس دې څوک راشي دلته لیکلو کې نه پرېږدي خو که دې ځای کې لیکل کوي یې پروا نه کوي دلته دې لیکل ته نه پرېږدي او دغه کسې کې پرېږدي که نه یا دلته اجازه نشته د فارموله هم څوک تغیرات بیا نشي کولی او دا له دې نه مخکې به انشاءالله کې ژوند بیا سبا کار